السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. غواړم چې د عدسیو کې د تصویر او جسم ترمنځ پر اړیکو باندې بحث سره وکړو. راځو دغه شکل چې تاسو یې وینئ، دلته یو جسم د محدب الطرفین عدسیې مخ ته قرار لري. کله چې وړانګې د جسم څخه پر عدسیې باندې ولګېږي د انکسار څخه وروسته هغه وړانګه چې د اصلي محور سره موازي حرکت کوي له محراق څخه تیریږي، او هغه وړانګې چې پر نوري مرکز یا د عدسیې پر مرکز باندې وارده سي په دغه جهت کې دغه سي مستقیم حرکت کوي او بل اخره د تقاطع په نقطه کې تصویر تشکیلیږي چې تصویر به د اصلي جسم په مخالف جهت کې قرار ولري، یعنی سرچپه به وي. اوس موږ تاسو راځو د تصویر د ارتفاع او همدارنګه د جسم د ارتفاع ترمنځ اړیکه څېړو. که چیرې د جسم ارتفاع په اچ سره وښیو او د تصویر ارتفاع په اچ زبر سره وښیو، اوس راځو دوه مثلثونه په نظر کې نیسو چې یو د ای بی سی مثلث دی او بل هم د سی ای کی مثلث دی، چې دا دوه مثلثونه چې د الفا زاویه یو په دواړو کې متقابل براست او مساوي ده، یعنی د ای بی سی مثلث او بل د ای کی سی مثلث، چې په دغه دوه مثلثونو کې د دوی د زاویو ترمنځ اړیکې په نظر کې نیسو. که وګورو د الفا زاویه په دواړو مثلثونو کې مساوي ده د متقابل براس په اساس باندې. دویم کراسو د ای زاویه مساوي ده د ای د زاویه سره، د ای زاویه مساوي ده د ای د زاویه سره، او دواړې 90 درجې دي، یعنی د 90 درجې په اساس باندې دواړې زاویې سره مساوي دي. کله چې په دوه مثلثونو کې دوه زاویې سره مساوي شولې، نو دریمه زاویه خپل سره مساوي کیږي، یعنی د بی زاویه مساوي ده د کی د زاویې سره. کله چې په دوه مثلثونو کې درې سره زاویې مساوي وي، نو دغه مثلثونه متشابه یا ورته بلل کیږي او زولې متناسبې دي. کولای شو چې د مساوي زاویې په مقابل کې چې کومې زولې پرتې دي د هغوی نسبت یو پر بل باندې ولیکو او تناسب جوړ کړو. په دې شکل باندې کراسو د ای زاویې په مقابل کې دلته اچ قرار لري او دلته په دغه مثلث کې بیا د ای زاویې په مقابل کې اچ زبر قرار لري، نو لیکلای شو چې اچ تقسیم پر اچ زبر دا مساوي کیږي. په دغه مثلث کې د بی په مقابل کې دغه زوله قرار لري چې دې زولې ته چې دا د جسم فاصله ده د عدسیې څخه، او موږ تاسو کولای شو چې دا په اس سره وښیو. نو اس تقسیم پر چا باندې کراسو دلته د کی د زاویې په مقابل کې چې د بی د زاویې سره مساوي ده دغه زوله قرار لري چې دا زوله فاصل کې د تصویر فاصله ده د عدسیې څخه، چې دا کولای شو په اس زبر سره وښیو. نو اس تقسیم پر چا باندې پر اس زبر باندې. دلته منفي علامه ورکوو چې منفي علامه یوازې د دې نمایندګي کوي کله چې مثلا د اس او اس زبر فاصله دواړه مثبت وي، منفي علامه موږ ته راښيي چې تصویر سرچپه دی. اوس کراسو نور دوه مثلثونه چې یو دلته یو مود رسم کو، داسې د سی ډي اف مثلث او بل هم د اف ای کی مثلث. دا دوه مثلثونه په نظر کې نیسو، د سی ډي اف مثلث او اف ای کی مثلث. دا دوه مثلثونو ترمنځ هم اړیکې په نظر کې نیسو، د زاویو ترمنځ اړیکې څېړو. کراسو د بیټا زاویه په دواړو کې متقابل براست ده، یعنی بیټا زاویه
مساویه ده د بیټا د زاویې سره په دواړو مثلثونو کې د متقابل براس په اساس باندې. او همدارنګه که وګورو د سی زاویه مساویه ده د ای د زاویې سره د 90 درجې په اساس باندې. سی زاویه مساویه ده د ای د زاویې سره د 90 درجې په اساس باندې. کله چې په مثلثونو کې دوه زاویې سره مساوي سولې درېیمې زاویې سره مساوي کیږي، یعنی د ډي زاویه مساوي ده کې د زاویې سره. کله چې په مثلثونو کې درې سره زاویې مساوي سولې نو د مساوي زاویو په مقابل کې متناسب زولې پرتې دي او د زولو تناسب په لاس راوړو. د بیټا زاویې په مقابل کې په دې مثلث کې دغه زوله قرار لري چې دا د اچ سره مساوي ده، او همدارنګه د بیټا زاویې په مقابل کې په د دویم مثلث کې دغه زوله قرار لري چې دا اچ زبر یا د تصویر ارتفاع ده. نو لیکلای شو چې اچ تقسیم پر اچ زبر دا مساوي کیږي. د ډي د زاویې په مقابل کې که وګورو دلته محراکي فاصله قرار لري، یعنی دا یو محراکي فاصله ده چې په اچ سره ښیو. او همدارنګه د کی د زاویې په مقابل کې چې دغه زاویه ده د دې په مقابل کې دغه فاصله قرار لري، چې د دې فاصلې د ښودلو لپاره موږ د اس زبر یا د تصویر د فاصلې څخه چې محراکي فاصله منفي کړو نو موږ ته دغه فاصله په لاس راکړي، یعنی اس زبر منفي اف د دغه فاصلې سره مساوي کیږي. نو کولای شو چې ولیکو منفي اف تقسیم پر اس زبر منفي اف، چې دغه منفي علامه موږ تاسو وویله چې یوازې د دې مقصد لپاره چې موږ ته دا معلومه سي چې تصویر سرچپه دی که راسته دی، دغه منفي علامه ورته ورکوو. که چیرې اوله رابطه چې موږ تاسو په لاس راوړې وه د دویمې رابطې سره پرتله کړو نو د مساوات یو طرف مساوي دی په دواړو رابطو کې، نو دویم طرف هم یو په بل باندې مساوي نیسو. منفي علامه په نظر کې نه نیسو ځکه چې دلته منفي علامه په دواړو رابطو کې ستانه او بیرته که منفي ورته ضرب کو نو یو له بل سره عین علامه یا مثبت علامه په لاس راځي. نو دلته لیکو چې تقسیم پر اس زبر منفي اف دا مساوي کیږي د اس تقسیم پر اس زبر سره. که چیرې دغه رابطه وسط او طرف کو نو نتیجه په لاس راځي. نو اف ضرب د اس زبر اف ضرب د اس زبر دا مساوي کیږي اس زبر چې په اس کې ضرب کو دا اس زبر علامه منفي، اس چې په اف کې ضرب کو دا اس اف. کولای شو چې د مساوات دواړه طرفونه پر اس زبر اف باندې تقسیم کړو. اس زبر اف باندې دا ځای هم پر اس زبر اف باندې تقسیموو. دلته به اف د اف سره خلاصي، اس زبر به د اس زبر سره خلاصي، یو پر اس به فاته سي دا مساوي سي. اس زبر به د اس زبر سره خلاصي، یو پر اف پاته سي، او منفي اس اف د اس اف سره خلاصي، یو پر اس زبر به پاته سي. که یو پر اس زبر د مساوات دی خواته راوړو نو رابطه به داسې په لاس راسي چې پر اس مثبت یو پر اس زبر دا به مساوي سي د یو پر اف سره، چې دا موږ ته د محدب الطرفین عدسیو معادله په لاس راکړل چې په دغه معادلې کې موږ تاسو کولای شو د اس او اس زبر ترمنځ اړیکه